مقابله ده د سیلو او توپانونو سره مقابله د سیلو او توپانونو سره مشال ببل پلاس کې وړمه د بادونو سره سلور ټوټی دي شي اته دي شي یا شپاړس دي شي سلور ټوټی دي شي اته دي شي یا شپاړس دي شي دغه یو سر دی جنگوم به د غرونو سره هم په دغه شعرونو باندې به د نننې ناسته چې د چا په ویاړ را جوړ شوی دی د چا په مرسته باندې را جوړ شوی دی د چا د پمینه چې مونږ دا ملمانه دلته کې راغلي دي دا ټول ملګري دلته کې راغلي دي ګپې شپې مو لګولې د خپل ادب د خپل تاریخ د خپل ضلع د خپل خاورې د پرمختګ خبرې مو وکړې هم دغه زمونږ ډیر ګران محترم مشر مونږ ډیره زیاته مننه کوو چې دلته کې داسې پروګرامونه را جوړوي په خپلو کشران ځان سره کینوي خپل مشران ځان سره کینوي هغوی نه د کار خبرې اوري او د ثوابای د تاریخ په هکله د ثوابای د ادب د ثوابای د پرمختګ لپاره کار کوي نو ډیره زیاته مننه کوو ندیم طاهر خیلي صاحب چې ټول خلک یې پیژني د هغوی خواته به ځم چې هغوی خپل تاثرات را سره شریک کړي ډیره زیاته مننه به بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه حمزوي صاحب زمونږ چې کوم نن ملمانه راغلي دي د سوات نه ماسټر صاحب د هغوی زامن او چې کوم زمونږ نور ملګري راغلي دي او خاص کر زمونږ وړوکې ملما ارمان ډیره مننه چې تاسو مونږ له راغلی جي ډیر مو ارمان یې پښتاني وو د بیټکو د اجرو عادت یو چې داسې موقع جوړیږي او هغه ځوانان لکه عدنان حمزوي صاحب زمونږ عتیق بای زمونږ حسن بای دا څوره چې ناست دي موقع لټو په دې دومره مصروفیاتو کې په دې دومره منډو ترړو کې چېرې یو ځای راغونډ شو او دومره ښکلي خبرې وي د ادب خبرې وي شعرونه وي زمونږ مشر زمونږ رور بلکې زما خو ماما کېږي دومره ښکلي شعرونه کوم دین تاسو ته وویلي عزیز ماما د هغوی ډېره زیاته مننه چې د هغوی یو خاص انداز دی د هغوی یو خاص سوچ دی د هغوی چې کومه شاعري ده په هغې کې یو درونوالی دی او زه خو ډېر په شوق سره اورم که مخامخ ورته چې ته نه یم ناست شوی خو چونکې سوشل میډیا دا چې کوم پروګرامونه کېږي نو زه اکثر ارماني یم چې یاره زه د هغوی شعر واورم او نن خو مې چې کوم د ارمان شعرونه واورېدل نو ډېر زیات خوشحاله شولم ځکه چې په دوره عمر کې خو مونږ له د خبرو چل به هم داسې خاص نه راته کوم دی نو خو دا د ماسټر صاحب تربیت دی چې هغوی د خپل زوی دپاره کوم دی نو لکه دوره په دوی باندې محنت کوي دوی باندې فوکس کړی دی او زما یقین دی چې څنګه زما دا ملګري کوم دی نه دی ووی نو ارمان به انشاءالله مخکې ځي د پښتو ژبې دپاره به کوم دی نه هغه محنت کوي او پښتو زمونږ ژبه ده او دا ژبه زمونږ ډېره خوږه ژبه ځکه چې مونږ ته د پښتو چې کوم فیلینګس کېږي مونږ چې کوم په هغې کې کوم الفاظ واورو د شعر په دغه باندې نو د خپل د زړو د مشرانو د بیټکونو هغه وخت راته یاد شي حمزوي صاحب د نن نه 30 کاله 15 کاله مخکې مونږ به کوشش کوو مونږ به تللي وو اجرو ته کوم دی نو ماسخوتن به د مشرانو سره داسې غلي غونډه کې یو طرف ته ناست وو او هغوی به شعرونه وې لنګړې به یې کولې لطیفې به یې کولې خنداګانې به یې کولې هغه شیزونه ډېر زیات کم شوي دي او چې ستاسو غونډه کې رور په صوابۍ کې داسې نور ملګري هغوی راپاسي او هغوی داسې اکټیویټیز کوي نو مونږ هر وخت تاسو ته تابعدار وو هر وخت به راغونډېږو ځکه چې دې کې چې کوم د ادب خبرې کېږي د پوهې خبرې کېږي او داسې ښکلي ملګري راغونډېږي داسې موقع چاته میلاویږي خو زما به دا کوشش وي انشاءالله چې کله هم تاسو سره ټایم وي او څه ټایم هم تاسو وایي نو مونږ خو خوشحالېږو زما د ملګري هم خوشحالېږي د کوټې کلي ډېر ښه پښتانه دي او ډېر خواږه پښتانه دي د صوابۍ چې کوم زمونږ د څومره مې کوم دین دا یونین کونسلي دي که هغه ګدون دی که عثمان دی که رزړ دی دې کې چې کوم شاعران تیر شوي دي دې کې چې استادان تیر شوي دي دې کې چې کوم پوهه خلک تیر شوي دي د هغه خلکو دا کلچر د هغه یاد په مخکې باندې بوتلل دي او هغه تاسو دا بیړۍ اوچته کړې ده خو مونږ به انشاءالله در سره یو کوي او ماسټر صاحب تاسو خو د ژوند یو تجربه ده استاد پاتې شوي او انشاءالله که خیر وي کوم دین مونږ به تاسو دپاره موقع جوړو چې تاسو د خپلو بچو څنګه تربیت کړی یو خو د شعرونو یو سیشن چې نن مونږ راغونډ شوي یو او مونږ
یو بل سره کوم دین خپل خیالات اظهار کوو د شعرونو په مت کې د غزل په مت کې نو عمده کسب د ادب او د استاد د پاره مونږ موقع جوړو چې ان شاء الله بیا تاسو راشي مونږ سره نور ملګری مې کوم دین سیواوي او دا سه کوم دینو تاسو د ژوند چې کوم تاسو بچو د پاره خوښ کړی دی دا غي تربيت چې کوم خوښ کړی هغه زمونږ وړو ته زمونږ ځوانانو ته کوم دین تاسو کوم دین هغه شی پیش کړي هغه موقع تاسو ان شاء الله مونږ واړو زمونږ د پښتنو چې څنګه تاسو ټول مونږ دلته کې ناشي یوسف زیو پښتانیو او زمونږ یو تاریخ دی په هغه تاریخ کې د شعر د ادب یو خپل مقام دی چې د هغې په وجه باندې کوم دین د پښتنو یو مقام جوړ شوی که مونږ حمزه بابا واورو که مونږ خوشحال بابا کوم دین واورو که مونږ غنی خان کوم دین واورو که مونږ امیر حمزه شینواری صاحب کوم دین واورو که خاطر صاحب وګورو ډیر زیات دي داسې کوم ډیر درانه نمونه رحمان بابا نو دا غي هغه چې کوم مونږ لپاره کتابونه لیکلي دي چې کومه خزانه کوم نه مونږ ته پرې خو ده زبدا حکومت نو کوم نه د لپاره خواص کوم چې هغه شیزونه پروموټ کی هغه د هغه ځایونو ته ورسي هغه د سکولونو ته ورسي هغه د کالجونو ته ورسي او باقاعده چې ما خپل اسلامي کالج کې چې کله سبق وي نو زمونږ به کوم نه یو ټیوټوریل پیریډ سهار یو غنټه هغه به د الکانو اکثر نه غوښه ما باغست زبا غیلت لم آی کی بم دک ادب خبرې د جرنل کوم دین د لایف ته تیرول خبرې نو دا شیزونه چې کوم دین دا ژوند چې تیز شوی دی دا کم شوی دی خدا پر خود لنی پکا ام ځای صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو په ثوابای کې زوینه مې کوم تاسو نه صافي مشاعره هم زوینه او تاسو دا چې کوم د تاسو چې کوم سلوګن دی درړه आवाज بیٹک دی وی امید لرم ان شاء الله که خیر دا هم ډیر مخکې او بیا راشي خوشاله وي او زما چې کوم دا ملمانه راغلي زمونږ د ټولو چې موږ صوابیوال نه زمونږ چې کوم ملمانه راغلي ماستر صاحب ارمان نورونه چې کوم دلته ملمانه راغلي دي دا غي ډیر زیات شکر گزار یو او هر کله راشي او ان شاء الله که خیری کوم دین د دې ماشوم لپاره دعا کوو چې دای بزی ان شاء الله یو ورځ به داسې راځي دا به یو تاریخ جوړیږي مونږ چې موږ څنګه راغلو یوړ کې شان دی او ناس ته وګوره کنه اوس په دې ته ورسېد نو دا یو تاریخ جوړ شو چیرې زمونږ ملګرو سره کوم دین چې کله بده ناس ته نو ډېر خولي شعر به ډېر خولي انداز به او بیا به مونږ کوم دین خپل بچو ته وګوره دا کاکا جی نه وی دي به مخ وړو کې ونه کېو نو مونږ بتانه اوسو شعرونه نور مورو او تاسو والد صاحب چې د اغې د دین څخه ډیر زیات متاثر شوم ځکه چې مونږ خو چې دور واړو نو اکثر مشرانو په مخامخ پنځو کې ناشته لکه به یو یاره و ځکه چې مونږ سره بداغه مجایبوي چې کتاب وایا سبق وایا ناغه مونږ د اغې د یاره نه بیا کوم دینو بس کتابونه مونږ ته پته و چې به هم څنګه وینو نو تاسو خپل اولاد ځان ته رانږدې کړی دی او هغه چې څنګه نن بورډ ناشته څنګه کوم دین پاغه کې زړه دی چې داسې د مشرانو کوم دین دغه د عمر نه سیوا په محفل کې کوم دین ناشته دا تاسو تربیت دی دا تاسو چې تاسو د دایله ورګړی دا نو تاسو ټول ډیر مننه حمزه صاحب ډیره مهرباني وروړو ان شاء الله که خیری موقع به جوړو ان شاء الله ډیره زیاته مننه کوو د ندیم صاحب د سندرو سړی دی د اتړونو سړی دی مونږ په اتړونو باندې لیدلې دی نو د دې ډېر ژوند دی د څوک په عمر کې نیمګړی شو لا خو حوصلې د رسا ځواني دي حوصلې ځواني دي زړه ژوند دی د دې نننۍ ناستي د دې نننۍ غونډې اخیری مشر چې د چا په اعزاز کې دا غونډه جوړه شوې ده د سوات نه راغلی زمونږ ډیر ګران محترم مشر د 5 کتابونو خالق سراج الدین سراج صاحب هغه ته به زه یو شعر د خوشحال خان خټک وام او یو به د هغې کې توام او هغې ته به خواست کوم چې خپل شعرونه را سره شریک کړي خپل تاثرات خوشحال بابا وایي چې د خوشحال خټک خو ښکلی مخ په کار دی د خوشحال خټک خو ښکلی مخ په کار دی که د سوات که د پکلی که د بونیر وي او سراج صاحب وایي چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړه
تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ مونږ په زمرودو کې تاوان وکړو د دغه شعرونو خالق سراج الدین سراج صاحب. زوی صاحب د وختینا په سوچ کې پروت ما چې دا پروګرام به ختميږي او مال به دغه راکړي چې تاسو خپل خیالات او اظهار وکړئ. زبر سویم د ټول ناول خو خپل باره کې وضاحت وکړم. ما یو شعر دی چې ځان ته به په څه سبب غاویره شم، ځان ته به په څه سبب غاویره شم او څه یم خو د خاورې یو پنډوکی یم او دلته لږو ورځو له راغلی یم څه اوبه څه غوښه څه هډوکی یم. صوابۍ ته زه د ډېر پخوانه ځم راځم. صوابۍ ډېر میلمهدوست او ډېر درانه خلک دی او د دې په دې ټولو کلو کې زه ګرځېدلی یم او د ډېرو خلکو سره ناست یم او ډېر زیات متاثر یم د صوابۍ والو نه. د زړه نه درته وایم چې زه متاثر یم. خو نن چې زه حمزوي صاحب په کوم انداز کې دلته راغوښتلی یم دا څه بل شان انداز دی. د ټول ناول خو دا تاسو ته دا کلیر کومه چې د کور نه موږ را روان شو د هغې نه 2-3 ورځې مخکې په رابطه ده او بیا په ګنټه پس وایي کوم ځای ته راورسېدی څه چلو شو نو موږ ځان تاریان شو چې یاره موږ خو دومره غټ خلک نه یو چې دا په کوم انداز کې موږ راولي چې دا به څه چلي او دلته چې رالو د دې ښکلو خلکو سره میلاو کړو دا خپل پروټوکول موږ ولید په ایمان زه څه شرمنده غوندې شم چې زه خو دومره غټ سړی نه یم دا ولې. خو اصل خبره دا ده چې د دې سره ماته حمزوي صاحب نور هم دروند ښکاره شو چې دا ښایسته خلک یې ماته راجمع کړي دي. دا هغه خلک دی چې دا د نورو دپاره یو مثال دی. دا یو څو تنه چې ما واورېده د دوی سره زه کېناستم چې دا که داسې خلک په دې معاشره کې پیدا شي نو دا معاشره به ګل و ګلزار شي. جي زه ما چې څومره شاعري کړې ده په خدای خونه که ما تر اوسه پورې ما په نوکرۍ کې پیسې نه دي ګټلي. ما چې زه د نوکرۍ نه فارغ شم ما یو شعر ولیکم ما یې ختمه ښه ده نوره تنخوا نه غواړم، ختمه ښه ده نوره تنخوا نه غواړم او دغه ښځوالي مې بس دی پرېښوده او خلکو پکې جوړې پلازې کړلې او ما پکې د خپله کوره کېښوده. ما په نوکرۍ کې ګټه نه ده کړې. خو زه حیران په دې ما چې خدای پاک ماله دومره درناوی راکړه. زه حیران یم چې ما د پښتو دپاره څه لږ ډېر دغه وکړو او هغې ماله دومره پیژنګلو راکړه چې زه اوس هغه پیژنګلو زما نه برداشت کېږي نه لکه زما عمر زیات شو نو زه د دې خلکو د مینې ته حیران یم چې په 15 کاله کې لکه ما استازي وکړه د استازۍ په دوران کې ما شاعري بالکل نه ده کړې. البته زه به په شعري محفلونو کې کېناستم د وړوکوالي نه دا زما عادت و. زه به کېناستم خو یو خاموش سامع به وم. بیا د هغې نه پس چې زما عمر پوره شو ما پنشن واغستو نو ما د پنشن 2 کاله مخکې شاعري شروع کړې وه او ما په 2014 کې پنشن واغست او په 15 کې ما ورانی کتاب چاپ. هغه خلکو دومره ډېر خوښ کوئ دا شاټپونه چې دا ډېر ضروري شی دی چې دا چاته میلاو شي نو هغه د هغه ډېر حوصله جوړېږي. نو په 14 کې مې دویم کتاب د پښتو د شاعرۍ چاپ کو او په 18 کې مې دریم چاپ کو او په 18 کې مې څلورم چاپ کو د نثر او په 19 کې پنځم او دا ټول کتابونه داسې خرڅ شو لکه هارټ کیک. خو دلته د پریس نه راځي او دلته کې که زه یې مینهوالو له هسې هم پکې ورکوم خو نیم زه هسې ورکم نیم خرڅ شي زما هغه خرچه ماته بیا واپس شي. زه حیران شوم چې د پښتانو کتابونه نه الي خو زما دا کتابونه چې خوښ کړو خو د دې سره ما د فیسبوک نه پکې هم ډېر کار اخیستی و چې ما به کله شعر ولیکه ما به ازمولی نه شم ورځ به مې شعر کوو نو د چاپ کېدو نه مخکې به خلکو ته پته لګېدل به چې ده څه به چاپ کړي ځکه چې هغه الریډي په دغه باندې موجود و. بیا ما یو قطعه ولیکله چې څومره به خفه وي چې فیسبوک نه و دا لویه دنیا به په تا تنګه شوه او سمې د فکرونو نه بېغمه کړې و عشق کوه سیراج غوا دې لنګه شوه. نو په دې کې چې د سوشل میډیا ډېر غټ کردار دی. پخوا به چا شعر ولیکو نو په کوڅه کې به ګرځېده چې یاره څوک داسې هم خیال پیدا کړم چې ووایم ورته ماته وا ووایم زما به لوکړی او سلاب ځای وشي نو هغه اکثر چا به ته غوږ هم نه وي. خو زموږ روحاني صاحب بیا یو شعر ولیکو وایي چې یو شاعر چېرته غزل ولیکي زر د چا خواله په ټګۍ ورشي او رول غواړي وخت پې نه تېرېږي لکه چې چرګې لاګۍ ورشي. نو خبره دا ده چې شاعر په داد خوشحالېږي دی په پیسو نه خوشحالېږي. بیا زه نور ستاسو وخت نه علم یو ځل بیا ستاسو شکریه ادا کوم د ټولو نه لکه نومونه که علم نه ډېره به راته ګرانه شي خو د ندیم صاحب د عزیز خادم صاحب د جواد صاحب د شوکت یوسفزي صاحب انجینیر صاحب او دوی چې ماله او زما د ماشوم بچي له کوم درناوی راکړو په ایمان درته وایم چې زما سره تورې نشته چې زه په هغې باره کې څه ووایم.
زه الفاظ نه لرم ځکه چې زه د دې اهل ځان هم نه ګڼم زما د بچی هم دومره دغه نه ګڼم او دا بچی به ما راویستلی هم نه خو دا هسې اکسیډنټلی راوتی دی ما نه دی راویستلی خو دی راووتو او د خلکو لږ وپېژنه او هغه خلکو دومره خوښ کو دی په شاعرۍ نه خوښ کړی دی نه شاعر دی او نه څه بل څه دغه پکې دی خو د ده یو انداز دی دا شعرونه کم چې دی وایي دا تاسو د مخکې نه اورېدل دي دا د هر چا په خوله دي د هر چا غوږ ته رسېدل دي خو دی چې په کم انداز کې وایي دی چې ورسره کم سر وایي نو دغه دی اپریسیشن پکې دغه دی او دی ما ځکه ټرین کو دا خپل زوی چې د دې نه مخکې زه د تجربې مطابق ما خپله یو لو ټرین کړی و هغه نن په جانزیب کالج کې د بی اے سټوډنټ ده او هغه د جانزیب کالج د ودود یا حال سټیج سیکرټري شي په هغه سمبالئ او ټول استادان او ټول دغه پې فخر کوي خپل ملګري نو هغه تجربې په رڼا کې چې هغه ښه قابله ده نو دی به هم خدای زما نه نالایق کوي او انشاءالله د ده چې وخت راشي نو دی به تاسو ووینئ چې دی به دقسې په سبق کې هم مرڼئ څنګه چې په دې شعرونو کې دغه دی نو د الله تعالی ورکړي زه یم چې دا د رب مهرباني نه دنه څه دي دا د رب مهرباني نه دنه څه دي چې په تېر عمر د خلکو د زړه سر شوم او شاګردان مې د ټول عمر اساسه ده چې بوډا شوم د لفظونو جادوګر شوم او زما شعرونه د ولس د محرومو قصه ده زما شعرونه د ولس د محرومو قصه ده او د دې لمبه لمبه حالاتو د لمبو قصه ده او د کم مین د بېوسۍ په داستانو جاړمه په غم لړلې د ادم او د درخو قصه ده او ما د قلم په څوکه جبر د جابر غندلی ما بیان کړې د خوارانو د سلګو قصه ده او سیراج پرېښې د سرو شونډو سرو لبانو قصې د ولږو تندو دا قصه د اورېدو قصه بیا یو قطعه سره شریکومه چې نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه چې ته سم شي یو ناسم به پکې کم شي نصیحت پرېږده ډېر ښه نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه چې ته سم شي یو ناسم به پکې کم شي او هر یو تن چې د خپل کور مخه جارو کړي دې کې شک نشته چې پاک به ټول عالم شي نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه چې ته سم شي یو ناسم به پکې کم شي او هر یو تن چې د خپل کور مخه جارو کړي دې کې شک نشته چې پاک به ټول عالم شي او د څښلو او خوړلو هر یو څیز ملاوټي شو د څښلو او خوړلو هر یو څیز ملاوټي شو اوس کېږي په خندا او په ماتم کې ملاوټ او که ګوړه ده که زهر په خالص صورت کې نشته حاجیان کوي لګیا دي په زمزم کې او چرته رور د خور د لاسه قتل نشو خو بس خویان دي د غیرت په نوم قتلیږي او په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه زیزي په کمزوري ذمت او په اسلام باندې د خپله سره تیر یو چې د مال خبره راشي په شا کېږو او په حجونو تبلیغونو ډېر مین یو خور چې خپله برخه غواړي خفه کېږي او ای پښتونه ای جاهله مسلمانه ای پښتونه ای جاهله مسلمانه ته به څو پورې د غیر ګوډاګی او خپل پردي کې امتیاز کولی نه شي بس خواصې د ړانده د لاس غرګی او دا یوه قطعه ده جواد صاحب ته دې ډالۍ چې هر کار څوک پیدې دپاره نه کوي هر کار څوک پیدې دپاره نه کوي ځینې ځای کې تاوان هم ښوي او ما اوره د زړه هره خبره دي کله کله جبر په ځان هم ښوي او بله قطعه ده چې هیڅوک نشته چې د قام په غم غمجن شي هیڅوک نشته چې د قام په غم غمجن شي معجزه ده لا چې دا وطن آباد دی او هر وګړی په خپل خپل غم کې اخته دی او د هر یو رهبر منزل اسلام آباد دی او په ځان پسې مې یو لیکلی دی چې ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شوم ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شوم او نرم خوراک سخ را باندې ولګي ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه ښکلی شم وخت را باندې ولګي ډېر او لاړه ابۍ مړه شوه ته به یې وشلېده لاړه ابۍ مړه شوه ته به یې وشلېده او څوک دی چې پښتون له به شمله ګټي او اوس د پښتونوالي دور تلی دی خلک د پښتو په نوم پیسه ګټي او د قام سترګې او لارښود به ځان ته وایي
په ولس به د علم په شانې دروند وي واه خو حقیقت چې معلوم کې د نږدې نه دا بدبخته به په دواړو سترګو ړوند وي واه ډېر او ته مې یار نه شوې ټول کلی مې دشمن شو عجیبه غوندې عمل را سره وشو واه د ټول عمر کړاوونه مې سینې وړل د شیطان په شانې چل حمزوي صاحب یو روماني شعر دی چې داسې پیمانه د اوسن چرته ده داسې پیمانه د اوسن چرته ده څوک چې پې د یار د ښایست طولو کي او ستا لشې لشې ازغي ازغي باڼو باغ ته لکه څوک د غنو شپولو کي او یوه قطعه د دې حالاتو سره سمه چې نن په یو بورډ مې دا تحریر ولیدو نن په یو بورډ مې دا تحریر ولیدو د کیمرې سترګه ګورې تا ته ګوري ما زړه کې وې په دې شکر کوه چې تا ته نه ګوري او ما ته ګوري وای کنه چې کیمرې کې آنګ دیکھ رہی ہے وای شکر باندې چې تا ته نه ګوري او ما ته صرف ګوري او پښتونه څه په چل او په هنر یې پیزواني کړي په ځان یې پوهه نه کړې خو حیوان یې درنه جوړ کړو او اوس غټې غټې مه وایه د بل په رضا ژوند کړه وحدت دې شه تاله واله ګلخان یې درنه جوړ کړو او یو روماني بله چې بیا چې نه یې منازونه به دې څوک کړي په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه زه راځه پکې اوسې او بله دا چې شپېته کاله ژوندون خو څه وړه تجربه نه ده د هر سړي د مینې پرسنټیج راته معلوم دی او د ژوند تودو سړو را باندې ډېر څه زده کړي په دغه کتابچه کې هر یو پیج راته معلوم دی نو قطعې ما ډېرې زیاتې لیکلي دي یو کتابه چې زه شوتل نه یم چې بیا او ستا د نازونو اداګانو لوګې ستا د نرۍ نرۍ خندا به وشم او د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې زه څه شوتل نه یم چې بیا به وشم نو ما قطعې 950 ما قطعې لیکلي دي ورسره مې 1500 نه زیات غزلې او نظمونه ولیکلي یو نظم د سره اخري شریکوم او بیا بس کومه ځکه چې ما ډېر وخت واغستو خو تاسو خوشحاله وئ راته ځکه مې واغستو هغه داسې دی چې ټوله شپه مې ستا په یاد کې شوګیره کړه ټوله شپه مې ستا په یاد کې شوګیره کړه تر سهاره اوده نه شوم سهار ته مخې له راغلې او تپوس ترې رانه وکړو ستا دا سترګې ولې سرې دي ما ویل خوږ دي ته خاموش شوې پوهه نه شوې او په خپله مخه لاړې زه د ځان سره ګویا شوم زه به بیا بېګاله ویښ یم او ته به ښه خوبونه وکړې او چې سبا مخې له راشې نو هم دا به راته وایې ولې سترګې دې ښې نه شوې د دې سترګو غم دې وکړه چرته ښه ډاکټر له لاړ شه چرته ښه ډاکټر ستاسو د ټولو ډېره ډېر زیات زمونږ محفل د نیمې شپې وي زمونږ محفل د نیمې شپې وي او چاته چې مور نارې وهي هغه دې ځینه شپه ده ماښامې دی جانان هم شته دی جان هم شته دی ربه خیر د خپل ایمان به درنه غواړم تاسو واورېدې د مشرانو خبرې مو واورېدې د دی شعرونه مو واورېدل د دی شعرونه هغه افسر افغان یو خبره کوي چې دا شعرونه نه دي دا فکرونه دي هغه فکرونه چې تاسو ته د شعر په ژبه باندې وي چې تاسو په ډېر ښه پوه شئ د ټولو د راتګ د دې قربانو د ټولو میلمنو ډېره زیاته مننه کوو او خپلې خبرې به د حمزه بابا په دغه شعرونو باندې ختموم چې لویه خدایه مونږ ته برخه د ایمان را لویه خدایه مونږ ته برخه د ایمان را مونږ له علم غوره پوهه په قرآن را د پرو جنبو لعنت زمونږ نه روکه ښه جذبه د ورورولۍ د مسلمان را پل په پل چې د منزل مقصد ته ورشو پل په پل چې د منزل مقصد ته ورشو محبت ته محمد خیر زمان را ما حمزه له یسربي باده خاونده ما حمزه له یسربي باده خاونده په ښاغلې پیمانه کې د افغان را هم په دغه شعرونو سره ستاسو قربه حمزه یوسف زی ستاسو نه اجازت غواړي د الله په امان